السلام علیکم ګرانو دوستانو، زه سیف الله حبیبي یم ستاسو په خدمت کې. ښه راغلاست د پښتو ټیپس یعنې د پښتو لارښوونې یوټیوب چینل ته. د خوشحالي خبر د هر ځای د مسافرو وروڼو لپاره. ویډیو پوره وګورئ. هغه دا چې څنګه کولی شئ په وړیا بیه له خپل کور سره شپه او ورځ تلیفوني خبرې وکړئ. نو نن به زه تاسو ته د همدغه سافټویر باره کې پوره معلومات درکړم چې څنګه کولی شئ هغه انسټال کړئ او له کومه ځایه انسټال کړئ. نو د دې سافټویر نوم دی وایمو. نو دا وایمو په $3 پاله کېږي چې په وطن کې مثال په طور په افغانستان کې د روشن نمبر د 200 افغانۍ باندې پرې کېږي. نو له هغې خوا ورته زنګ وهلی شي. نو کوم وایمو چې دلته تاسو پاله کوئ په هغه کې $3 باندې روشن نمبر پاله کېږي چې د یوې میاشتې لخوا فري وي. نو د وطن له طرفه چې کله زنګ ورته راشي نو په فري بیه د شپې او ورځې خبرې کولی شي. نو زه اوس تاسو ته ښیم څرنګه وایمو انسټال کړئ، له کومه ځایه انسټال کړئ. لینک به یې په ډسکریپشن کې هم درکم. نو د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ دا چینل درسره سبسکرایب کړئ. زه اوس خپله وایمو چې فعاله کړې مې ده هغه ړنګوم، له سره یې تاسو ته ښیم څرنګه وایمو انسټال او فعاله کړئ. پوره ویډیو راسره وګورئ. نو زه ورغلم، خپله وایمو مې پوره ړنګه کړه. تاسو ولیدو چې ړنګه شوه. اوس لاړ شئ کروم ته. کله چې کروم ته لاړاستئ په کروم کې سرچ کوئ وایمو 3.4 APK. وایمو ډېر رقمه وایمو شته، خو کومه چې دا وایمو د دې کې غږ صاف سي، په نور وایمو کې غږ لږ خراب وي. نو دې کې به دا کلیک کوئ وایمو یور انټرنیشنل نمبر فري کال APK ډاونلوډ فار انډرایډ. کله چې مو دا وکې کو دا در راواوښتو وایمو 3.4. دا به تاسې ډاونلوډ کړئ. دلته نور ورشن هم شته، خدای سر ول دا به وکې کړئ 3.4. دا به دلته ډاونلوډ شي. اوکې به ووهئ. دا وینئ ډاونلوډینګ سټارټ شو. دا دلته هم تاسو کولی شئ ډاونلوډ ته لاړ شئ. هغه د روان دی ډاونلوډینګ 26.4 MB ده. نو دا په کم وخت سره ډاونلوډ شي. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. د نورو ویډیوګانو لپاره لکه د وطن نمبر څنګه ریچارج کړو له بهر ملکه څخه، کوم وایمو اپډیټ شو څنګه یې صحیح کړو، وایمو څنګه فعاله کړو، کامنټ کې راته لیکلی شئ. نو زه هر څه درته کولی شم. وایمو به انسټال کړئ. ورسېده وایمو انسټالینګ. اوپن به کلیک کړئ. ژبه به خپله وکړئ، که انګلیش مې وکړې کړې ده. د مثال په طور زه انډیا کې یم، انډیا مې وکړې کړې ده. لږ به صبر ورته وکړئ. نیکسټ به ووهئ، بیا به نیکسټ ووهئ، نیکسټ بیا به نیکسټ ووهئ. یو ټلیفون به درته راسي، په هغه کې به نمبر درته ووایي، هغه چې دلته کې وکړئ نو فعاله به شي. دا ده ټلیفون را روان ده، دلته به نمبر کې ووهئ، نیکسټ ووهئ، نو ستاسو وایمو فعاله شوه. ما سیم په دغه ټلیفون کې ده، ځکه نو ټلیفون نشم جګولی. نور که څه مشکل و کامنټ کې راته کامنټ کې، نو انشاءالله چې پوره کومک به در سره وکړم. وطن نمبر څنګه ریچارج کېږي، نور وایمو مو اپډیټ سي، د نورو معلوماتو لپاره کامنټ کې راته ولیکئ، زه به پوره معلومات درکړم. د الله په امان. دوستانو کله چې مو وایمو انسټال کړه نو په دې رقم به ښکاروي. دلته تاسو بای نمبر والاسئ، کوم چې ما د افغانستان نمبر کې اخیستی 5 ورځې کې پاته دی. نو د هغې خوا نه تاسو ته دوی زنګ وهلی شي او فري تاسو سره غږېدلی شي. او د ډېرو خلکو وایمو ته چې زنګ راشي نو زنګ نه ښکاروي او ډېرو ته ټلیفون نه راځي. د هغو لپاره زه بله ویډیو جوړوم چې څنګه تاسو هغه خلاصولی شئ چې د همیشه لپاره وایمو چلانه وي. او وایمو لپاره انټرنیټ ضروري ده چې هر وخت خلاص وي.